د دایکنډي ولایت د مرافعه محکمې عمومي رئیس د یاد ولایت له محبس څخه لیدنه وکړه. د سترې محکمې اړوند حقوق عمومي ریاست لپاره د دعوت او ارشاد ریاست څانګه جوړه شوه. د هلمند د مرافعه محکمې د رئیس په مشرۍ اداري غونډه ترسره شوه. د خوست محاکمو په یوه میاشت کې د 352 دوسیو پر حل او فصل سربیره 443 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ابتدایي محکمې اړوند 4 زونونو په 2 اونیو کې 692 قضیې حل او فصل کړي دي. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 180 دوسیو پر حل او فصل سربیره 140 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بلخ محاکمو په 3 اونیو کې د 450 دوسیو پر حل او فصل سربیره 410 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د ابتدایي محکمې لخوا د 2 کورنیو ترمنځ 140 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د بلخ محاکمو د 2 اونیو په ترڅ کې د 415 دوسیو پر حل او فصل سربیره 290 وثیقې هم اجرا کړي دي. د روزګان د مرافعه محکمې عمومي رئیس د یادې محکمې د وثیقو له امریت څخه لیدنه وکړه. د پروان محاکمو په 2 اونیو کې د 142 دوسیو پر حل او فصل سربیره 90 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت مرافعه محکمې عمومي رئیس د دره ولسوالۍ ابتدایي محکمې څخه لیدنه ترسره کړه. د جوزجان محاکمو په 2 اونیو کې د 150 دوسیو پر حل او فصل سربیره 190 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان محاکمو په 2 اونیو کې د 150 دوسیو پر حل او فصل سربیره 48 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سرپل ولایت مرافعه محکمې اداري جلسه ترسره شوه. د تخار محاکمو په یوه میاشت کې د 578 دوسیو پر حل او فصل سربیره 415 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لغمان محاکمو په 2 اونیو کې د 199 دوسیو پر حل او فصل سربیره 155 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت مرافعه محکمې اداري او قضایي جلسه ترسره شوه.